بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ سره 5th کلاس ده. صحیح شو؟ مونږ څه پیژندلی وو؟ مونږ به هغه زوړ کوم فایل چې دی به کولاو کړو. صحیح ده؟ ښه، په تېر کلاس کې مونږ دا پیژندلی وو که نه چې د دې پلیسمنټ به څنګه کېږي، دا به څنګه پلیس کېږي، کالمونه هغه که بای انګل دي، ها، بیا بیمان هغه کې بیا الټرنیټ بیمان. صحیح شو که نه؟ مونږ دا به څنګه پلیس کېږي. مونږ به یې چلو مونږ خو کار خو شروع کړی دی نه، که شروع کړی دی نه وي دی شروع کړی سره. ټیک ده، مونږ به نیو ماډل کولاو د نیو ورک دپاره. اوس دلته یو ګوره یوز بلټ ان سیټینګ ود. صحیح شو که نه؟ دلته کې څه کوډ راغلی دی؟ 318 به کوم ځای کې دی؟ په دې ځای کې 318 نه وي. ښه، دا سټیل ډیزاین کوډ دی. سټیل سیکشن کې څه دي؟ دا دی 318 11 11 راغلی دی، او هلته کې زموږ سره 318 څه دی؟ 08 2 هغه، خو دلته پکې 8 دی که نه؟ نو دا خو 13 ورجن دی، نو دې کې لږ وړي څه شوی دی. خو مونږ به دقه کوو، مونږ لا دغه نه کوو نو 2. ٹھیک شو؟ گریڈ اونلی به راولو. راغی؟ ښه، په دې کې مونږ دا پیژندلي وو که نه؟ اوس پکې داسې څیز دی، دا کویک ډرا براسز پلان الیویشن ان 3D. ټیک دی که نه؟ دا څه دي؟ براسز پیژنئ؟ دا دغه کې کینګ پوسټ او کوین پوسټ هغه غټ حالونه چې دا کېږي که نه، پای کې دا ډیزاینینګ کېږي. صحیح ده؟ نه دی لیدلی کینګ پوسټ څنګه جوړ کړي، دومره غټ حالونه شاید دې حال چې جوړ شوی دی که نه، هغه سټیل لیدلی که نه؟ صحیح ده، دا هغه څیز دی. ښه، دلته کوم په الیویشن کې به ودرېږو، په دې 1 الیویشن کې به ودرېږو. ټیک شو که نه؟ دې دپاره بیا داسې یو دغه پکار دی. بهرحال مونږ خو په دې باندې ځان پوه کړو. ګوره دا هغه براسز دی. صحیح دی که نه؟ نو دلته کې مونږ څنګه لګولی شو؟ دې به کلیک کړو چې ولګېدو. ټیک ده که نه؟ دا براسینګ څه ایکس وې، نو په دې کې څه دی؟ ایس ان فارورډ دی پکې، وي دی پکې. ها، ټیک ده که نه؟ سینټر لیفټ رائټ دا ورته هم چینج کولی شو. دا ایکس و دلته وګوره، هغه وي و د لاندې نه دی، د کم طرف نه دی؟ ټاپ نه دی. دلته وګوره، دا هغه یو دی. صحیح دی که نه؟ دا ټول به بیا یو یو کېږي، یو یو. دا براسز دی. ښه، نو دې یوز خو پکې مونږ بلډینګ لیول باندې به مونږ کار کوو، نو خدای دې خیر کړي دې طرف ته به څه کوي، د دې یوز پکې به مونږ ډېر زیات نه کوو. صحیح دی انشاءالله، ځکه سټرکچرل ډېره لویه دنیا ده که نه؟ ښه، اوس که مونږ خیال وکړو پلان ته به لاړ شو. د هر یو پلان ته چې لاړم، دلته کې څه لیکلی دی وګوره؟ ډرا فلور یا وال. خو په پلان یا په الیویشن او په 3D کې دا د مطلب دا وي. ښه، هم په پلان کې، هم په الیویشن کې، هم په 3D کې. نو په دې باندې مونږ وال هم ډرا کولی شو او بل بې څه کولی شو. نو دا مونږ سره واغستو، سلیب یو راواغستو، مونږ وایو مونږ د سلیب برابر و. صحیح ده؟ نو سلیب 1 خو دلته کې لیکلی شوی دی، سلیب 1 مونږ سره واغستو. ته یې کلیک کا، ډرای لیکلی و که نه؟ صحیح لیکلی و، ډرای. ها، سټریټ لاین به یې. صحیح ده که نه؟ او سپیس بار به یې. صحیح، ټیک دی؟ فکس لینت او داسې ځینې میزونه به کې مونږ نه دا هم په لاین کې ویلي دي. صحیح ده؟ یو کلیک به دلته وکړم، سلیب مې راغستی دی که نه؟ دلته کې لږ چینجینګ وشو ځکه دا نن کوي. صحیح ده؟ دلته یو کلیک وکړه، یو دلته وکړه، یو کلیک دلته وکړه. دا ګریډ لاین یې نه، مطلب دا چې دا زموږ سره به صحیح. دا وګوره 1 سټوري سلیکټ نو په هغه 1 سټوري باندې چلو شو. دا وشو.
اوس موږ د خدای دې پراپر سایز معلوم نه دی چې دې سایز بس په دې باندې بل د رائټ کلیک وکړو سایز د دې سره جیومټري کې به ګورو کنه دا ټوټل ایریا لیکلې ده سلیب 1 د لیکل نه دي شوي دا به بیا هلته پته لګي صحیح ده نو مونږ بیا څه کوو مونږ وایو یاره دا به د خامخا بیا ډیفاین کوو که نه دا سلیب سیکشن به د ډیفاین کوو سلیب 1 به د څه کوو موډیفای کوو دلته 8 انچ راغستی دا به څه شي 6 انچ په دلته کې خو ښکاري نه دلته به زه راشم کالمونه به ور واچوم کم کالم به ور واچوم کنکریټ کالم به ور واچوم آل سټوري نه کومه بیم به ورسره والم د بیم په ځای باندې به سره والم ټیک شو که نه بیمز هم ور واچولی شو 3D ویو ته راشه اوس دا خو مونږ ته پته نه لګي خو مونږ به لاړ شو ویو ته په ویو کې به څه ته کې ځو شو رینډر ویو ته مونږ ته به دلته پته لګي سینټر باندې څه چل شوی دی سلیب سلیب ور اچولی شوی دی صحیح ده دا خو مونږ ځان پوه کوو ټیک شوه که نه دا خبره صحیح شوه اوس زه یم یاره په دې لاندې باندې هم فلور پکار دی نو دلته کې سټوري 2 ده نو ده به لا ډبل اسکیپ کا سټوري 1 ته کوشې سټوري 1 ته راغی دی صحیح دی که نه په سټوري 1 باندې زموږ سره سلیب نشته دلته کې داسې لیکلی ډرا ریکټینګولر فلور دا ریکټینګل دی دا راواله دلته کې بس سلیب 1 سلیکټ کړئ په دې مینس کې مولا کلیک وکړو چې چل پکې وشو که نه دا به داسې راځنی وشو اوسو کنټرول زیډ یې کړو دا یې څه لیکلی ایکس ډایمنشن 24 او واي باندې 24 خامه چې اپسټ دی او بس خو نو بس صحیح دا به څه کوو کنټرول زیډ لیکو ټیک شو که نه په دې باندې مونږ ډایرکټ څه کولی شو خاص دلته یې څه لیکلی کویک ډرا فلور دلته پکې کلیک وکړئ رینډر ویو کې وګورئ دلته ډبل اسکیپ کا چې دا کمانډ کینسل شي بیا راشه چې دا میتھډ باندې پوه شوې که نه بیا پکې څه نشته ښه انشاءالله بیا خو اخوا ته خو بیا دغه کتابي خبرې دي خو لکه دونه پکې بیا ګران څه نه وي وګوره اوس پکې به کوم فلور باندې دغه ور اچولی شی دی لاندې هم ور اچولی شي نه لاندې نه دلته کې ښکاري چې دلته کې سلیکشن وکړه ډیلیټ یې کړه ٹھیک ده دا زموږ سره څه دا بیا وال دی دا بیا کویک وال دی صحیح ده که نه دا پکې بیا اوپننګ دی د وال اوپننګ دی نو دغه میتھډز دي ښه بس په خو د دې نه ښه اوس یې چل کوو چې یو پراپر دغه به شروع کوو ښه دا به نو مونږ به دې باندې پوه شو که نه مونږ به دې ته به مونږ ووایو چې دا زموږ سره د 5th کلاس پارټ A دی صحیح ده دا به جدا سیو او داسې لګوټې دا بل د A to Z لګوټې صحیح جوړو که نه ځینې سټیپونه چې هغه مونږ ټیک راوالو نو هغې به جدا ویډیو شي ښه